ننګرهار په دغه ولایت کې په تیرو څو ورځو کې د امنیتي ځواکونو د ښې همغږۍ او لا زیاتو هڅو له امله هیڅ ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. ښاریانو د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98مه کلیزه په خورا ډاډه زړه ونمانځله. په ښار کې د ولس او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ له امله د پخوا په پرتله خورا امنیت ښه و. ښاریان هم د امنیتي ځواکونو میړانه ستایي، خو وایي چې نه باید د مشخصو ورځو لپاره امنیت تامین شي، بلکې د دایمي امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو او چارواکي کار وکړي. څو ښاریان په آرامه فضا کې خپل ژوند تیر کړي. خلک په امنیت کې دغه ورځ ډېر په خوشحالۍ سره ولمانځله. که چیرې تلپاتې دغسې امنیت پاتې شي او امنیتي ځواکونه زموږ همدغسې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، نو انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ امنیت نور هم پیاوړی شي. باید دوی داسې وکړي چې همیشه موږ دپاره دغسې امنیت ټینګ کړي دلته، او موږ په خپل په سوله او امنیت او په فضا کې خپل روزمره چارې سرته ورسوو. څنګه چې دغه څلور ورځو دپاره د خلکو ښه امنیت نیول شوی، باید په عادي حالت کې هم همداسې ونیول شي. د ننګرهار والي او د 201 سیلاب قلي اردو قمندان هم تیره ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98مې کلیزې په نمانځغونډه کې ښاریانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و او زیاته یې کړه چې د دولت ضد وسلوال یې ځپلي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه به د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د خلکو د امنیت ساتلو هڅه کوي. په ننګرهار کې داعش، طالبان او نورې ترهګرې ډلې تر زیاته بریده پورې ځپل شوي او د بشپړې ماتې سره مخامخ دي. د ژوند تر آخري سلګۍ پورې به د ګران هیواد د دښمنانو د هر ډول ورانکارو کړنو په وړاندې هره شیبه هر ډول سرښندنو او ځار تېرېدنو ته چمتو دي. بلخوا د ننګرهار امنیت قمندانۍ مسؤلین هم د تیرو څو ورځو ښه امنیت لامل د امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ترمنځ ښه همغږي یادوي. د ننګرهار امنیت قمندانۍ ویان وایي که د ولس ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره همداسې روان وي، نو ننګرهار به د تلپاتې سولې او امنیت څښتن وي. همیشه موږ د دایمي امنیت په خاطر باندې قرباني ورکوو، هلې ځلې کوو، او چې تر څو په خپل خاوره کې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او ولسونه مو ارام او سوکاله ژوند وکړي. د ننګرهار سربیره په مرکز او نورو ولایتونو کې هم د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98مه کلیزه په خورا خوندورو مراسمو او ښه امن کې ونمانځل شوه.